بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل فیسبوک پاڼه ده، شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. موږ بله پاڼه هم لرو په شینواری سپیکس اردو، نو هغې کې د اردو هندي د غاچو ریلز ویډیو. نو هیله ده چې هغه پښتانه چې هلته کنځلې کوئ نو ستاسې کنځلې څوک ګوري نه جواب کوي. هغه کنځل مار چې دی دلته لکه چې بلاک شوي هستئ هلته پاتې شوي هستئ. نو هسې په زول ځان هغه پنجابیانو ته، هندوانو ته، نورو خلکو ته مه شرموئ، ځکه چې کنځلو کې چې ګوګل کې واچئ چې دنیا ټاپ خلک چې افغانان به روزي، ځکه صرف پښتانه نه، دغه تاجکان نور خلک هم کنځل ماران دي ټاپ، مګر پښتانه بیا ډېر های لیول کې تلي، ځکه چې یو صرف کنځلماري، بل هغه لاین او لعنتي چې د کنځلمار سپورټ کوي، لایک ورکوي، نو لعنت دې ستا په پلار نیکه شي چې ته دغسې کار کوي. اوس راځو د افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ لوبه. کرکټ د مینې محبت لوبه ده، کرکټ زموږ لوبه ده چې موږ په کرکټ پوهیږو. دا د څلوریزو شپږیزو والا چې دا په کرکټ په الف بې نه پوهیږئ، جهالت والا او صرف ناستې هستئ چې کنځلې کوئ، بدې ردې کوئ، دا ستاسې لوبه نه ده. زموږ لوبه به نه خرابوئ. موږ غواړو چې دا کرکټ بل لیول ته لاړ شي. موږ غواړو ګوره 90,000 خلک د پاکستان او هندوستان لوبې ترمنځ راغونډ شوي. ته څه فکر کوې 90,000 خلک موږ نه لرو؟ دې نه موږ زیات لرو چې راغونډ شي، ځکه چې 15 میلیونه 30 میلیونه 15 میلیونه چې خلک یو، او دې کې زیاتره چې دي تقریبا د 80-90% یا زیات چې دا د 18 یا 19 کالو نه واخلې تر 40-45 کلونو پورې دي، 80% دا ډېر زیات خلک دي. نو دا خو ځان ته موږ ګراوند ډکولی سو، مګر دا ګراوند موږ په هغه انسانانو ډکو چې هغه سالمه انسانان راشي، گیم انجوی کی، دنیا ته ښه پیغام ورکي. موږ نور دا شی نه غواړو، در سره نه منو چې تاسو ته راشي او جنگ جګړې وکړي او موږ په شرمونو وشرموئ هر ځای کې، پوه شوې. د هغې په ځای پرېږدئ چې زموږ په ټیم باندې پریشر نه وي او د کرکټ سی لوبه وکړي. اوس لکه نیوزیلینډ، تاسې غوندې خلک چې دي اوس همدا پریشر په دې ټیم اچوئ، اوس بیا څه مړه نیوزیلینډ نه چېرته ګټلی شي، مړه پلانکي نه انګلینډ نه چېرته ګټلی، اسټرالیا نه چېرته ګټلی شي. یس خلک به همداسې بعضې خلک یي، مګر چې نه شي ګټلی. ته څه فکر کوې د افغانستان ټیم هسې چټي هلته لوبېږي؟ خو دا کرکټ دی داسې، دې کې ډېرو داسې ټیمونه چا وي چې سریلانکا به د 1996 ورلډ کپ ګټي، بیا هغه 2014 به ګټي، ویسټ انډیز به 2 ورلډ کپه ګټي، چا وي. پاکستان به چمپینز ټرافي ګټي، پاکستان به 2009 والا T20 ورلډ کپ ګټي، پاکستان به 1992 والا ورلډ کپ ګټي، او پاکستان به 2022 والا ورلډ کپ ګټي، چا وي. कि 2021 کې چانس نورم زیاتو، مګر 2022 کې هندوستان छोड़ेंगे नहीं. هغې باندې بیا راځو. خو راځو د افغانستان او د نیوزیلینډ. ګوره د افغانستان ټیم یو غلطي کوي چې دا سکواډ سلیکشن. ډېر دوستان یې راته د افغانستان په ټیم باندې زیاتې خبرې نه کوي. د افغانستان چیرمن سی او د ټولو سره خبرې کوو، مګر هغه بنیادي کار چې که نه هغه هېڅوک هم یو ځای کې هم نه کوي. هغه د کرکټ بورډ نه به رانیسي چې هغوی سره خبرې کوي، والله پیسې نشته، وایي سی پیسې نه راکوي، بانکي اکاونټ مو خراب دی. نو خدای دې غرق نه کا، د هر څه یو لاره خو که نه. دنیا کې خو ډېر داسې خلک شته چې چاسې خواخوږي ورسره کوو، خو حل لارې دپاره به سټپ خو اخلي که نه، که خالي به بس هغه دغه څه ورته د غم په کوی کې ناستې او یا چې والله نشم خطی. نو یو کیسه به درته یو وړه غوندې وکړم. یو ورځ یو چینډخ لاندې خطا شو کوی ته. نو دا نور پاس چینډخان چې پاس نه ورته ګوري چې دی ټوپونه وهي، ټوپونه یې چله لږ ټوپونه وه، هغه غریب ټوپونه واله خو نه شو راختی. بس دوی ورته چې زه بس نور ټوپونه مه وه، پرېږده، هسې ځان مه دغه کوه، ستړی کوه، نشي راتلی ټوپونه مه وه. خو هغه چینډخ لاندې نه ټوپونه وال اخر ټک شو چې چینډخ دغه نه د باندې راووته د کوی نه. هغه نور چینډخان ورته څنګه راووتې، ته خو داسې ده، وایي والله ستاسې سپورټ کولم که نه. هغوی ورته څنګه موږ سپورټ کړی، خو تاسې لګیا وئ چې یاره روزه ټوپونه وهه تکړه شه. نو ما ځکه چې موږ ورته وایي چې ته مه روزه، چې والله ما خو فکر کاوه چې تاسې وایي چې روزه. نو ستاسې سپورټ چې د هغې په بنیاد باندې موږ وایي زه راووتمه. نو ګوره
کله کله د موږ د مثال بر د کنزلماران چې دي کنه دا چې دغه کوي موږ نورم ورسره ټیټیږو همداسې په کرکټ بورډ باندې چې څوک نیوکه کوي تنقید کوي هغې دپاره ته سټپ بای سټپ کار کوي نو نور به هم ښه کېږي مګر داسې خو نه ده چې ته اوس ناستې ولای سی دغه نه راکوي او پیسې نه راکوي وروره د افغانستان هغه دغه خو شته که نه دا چې څوک د بورډ کرکټ که نه کرکټ هم در باندې بند دی نو هیله ده چې دوی خپله برخه چې کوم کار د کرکټ بورډ دی هغه وکړي دنیا سره اړیکې برابرې کړي ځان سیټ کړي دې نه چې بیا لاندې راځو د افغانستان د ټیم سلیکشن ته ټیم سلیکشن کې ګوره هر ځل چې څوک ټیم سلیکټ کوي خامخا پکې لکه دا قانون نه دی فیسبوک ته وګورئ هغه کرکټ باندې چې کوم خلک پوهیږي یو خو داسې چاپړوس وي ښه د افغانستان زیاتره هغه خبریالان په نوم هغه غواړي چې زما د بورډ سره اړیکه ښیي زما بل سره اړیکه ښیي چاپلوسي کوي حقیقت نه وي مګر داسې خلک شته چې هغه حقیقت یې د عام ولس هم چې دی زیاتره چې څه په کرکټ پوهېږي دوی هم حقیقت یې که نو دوی ټیم سلیکشن ته وګورې دوی چا په ټیم کې حضرت الله ځای نشته چې دوی چا په ټیم کې نشته نو وروره ته د کوم ځای نه راغلې چې اوس خامخا حضرت الله ځای په 11 کې سلیکټ کوي ول خو دا باید سره وایه نه په دې ټیم کې په دې باندې موږ مخکې ویډیو کې هم خبرې کړې دي ضرورت یې نشته چې اوس بار بار وکم خو چې اوس دی په بینچ کې کېنوه انجرډ یې کړ وروره ورته بس لکه شهزاد محمدي غوندې راویلی که نور دا سړی چې دی ته لږ نور هېڅ شی هم نه مړه تخته او خدای دا فټنس دا د سړیتوب دی یار بیا زما اتل پسې خبرې مه کوه تخته مړه وایي سوي اتل پسې خبرې مه کوه اتل به ځان سره فکر وکړي د دنیا دغه ته وګوره هېڅوک هم اتل نه دی هغوی ورلډ کپونه ګټلي مګر فټنس باندې کار کوي هغوی خواري کوي ته هم باید خواري وکړي چې تا کې اجیلټي راشي چې سي وخوځېږي چې مخکې لاړ شي وروسته لاړ شي چې پنچ وهې چې شاټ وهې چې پل وهې هوک وهې دا ټول شي نه دا اجیلټي غواړي دا هغه شی چې دا فټنس غواړي دا خو داسې نه کېږي چې خېټه دې ورته راایستلي په دې نه کېږي وروره نو هیله ده چې حضرت الله ځای ډراپ کې په هغه کار وکړي که عثمان غني اوپننګ ته اچوي لیا ښه ده که چېرته غواړي چې افغانستان داسې ټیمونو نه لوبه وګټي لکه نیوزیلینډ او نورو نه نو یو نوي اپروچ سره دې راشي انوویشن سره زما په نظر باندې دغه عظمت الله عمرزی یا راشد خان دی دوو کسانو کې یو کس چې دی اوپننګ ته راواچي رحمان الله ګربز سره یس اوپننګ که وچلېده لکه نیوزیلینډ سره ګوره خو پراپر بیټسمین دی خو پراپر بیټسمین دی چې فل لین بال ورکړي وهي شوي فین ایلن هغوی سره فین ایلن او ډیوین کانوی دي دا دوه کسان که موږ سره یو داسې ډاینامیک کس راشي چې عظمت الله عمرزی د دې په ځای چې لاندې سکور دومره ګټه ترې نه شو اخیستی اوپننګ ته یې واچو یا راشد خان واچو دا زموږ دپاره ډېره ګټه کوي که په 10-15 بالونو یې 10 رنزې راته وکړي 15-40 دا به موږ ته ښه سټارټ راکړي بیا ون ډاون چې دی دغه ابراهیم زادران ګوره کلاسیکل بیټسمین دی وخت راسي موږ ورته خبرې کولې هغه دی راغلی اوس ضرورت نشته وایي کې خبرو نمبر 4 عثمان غني بال ټو بال رنزونه کوي خو T20 استرالیا دا ضرورت دی موږ غواړو چې زموږ ټیم فقط 150 یا پلس وکړي موږ به انشاءالله که لږ ښه فیلډینګ ورسره وکړو نو زموږ به میچ زیاتره وخت په ګرفت کړي هغه انګلستان خلاف لوبه چې هغه موږ 18 اورو ته وروره سوله مګر 18 اور کې چې وګورې د اول اور نه چې لوبه موږ سره نه وه د لوبې کنټرول دغه انګلستان سره نو چې ستا د لوبې کنټرول بل ټیم سره وي نو ډزنټ میټر که هغه ټیم هغه په 15 اورو کې چیس کوي که په 18 کې چیس کوي که 19 کې چیس کوي د لوبې کنټرول مهم دی که د افغانستان 150 رنزي وکړي یا زیات د لوبې کنټرول به زیاتره وخت افغانستان ټیم سره وي نو څلورم د عثمان غني سو نمبر 5 چې مثلا اورونه ډیر پاتې محمد نبی صاحب د مخکې راوځي چې محمد نبی صاحب مخکې راشي کیپټن دی استرالیا کې ډیر وخت تیر کړی دی همدا موقع ده زما په نظر دا باید د اخیری جامي او دین وروسته د استعفا ورکړي ښه پایا عزت کې هسې ما غبل اساخیل صاحب را روان دی پوه شوې نو ستا د کور نه هر څوک غواړي لوبغاړی چې زما د کور نه یا پکې رور یا ترز وي یو کس بیا استعفا ورکوي نو هیله ده چې دې ورلډ کپ کې ښه پرفارمنس ورکړي
او که ښه پرفارمنس دې ورم کړه بیا هم نور ونه لوبېږي ځکه T20 باید ځوانانو ته پاتې شي. خو که غواړې چې د احمد شاه بابا لمسی د میرویس خان نیکه لمسی بریف کرکټ بهادرۍ سره زړورۍ کرکټ غواړي نو پورته راشه. نمبر 5 راسه هر سچویشن کې بیټینګ کولی شي. که مثلا د افغانستان په 12 اورو کې 3 کسان اوټي او زموږ مثلا 90 رنزي یا 15 رنزي یا 10 رنزي تر راوتی شي یو 2 اوره ښه په کلار 3 لوبولی شي هټ کولی شي. که چرته داسې سچویشن چې 15 اورې 14 اورې نو هغه لیفت رایټ کامبینیشن دپاره نجیب الله زادران رالیږي صحیح ده که نه یې تخپلم سپینران ډېر ښه والی شي. نو چې سپینران یې محمد نبي صاحب خپله روزه نجیب الله زادران کوشش کوي کلیر کړي مګر هغه په بونډرۍ کې اچ کېږي نو دا ډېر مهم دغه دی. بیا شپږم نجیب الله زادران، اووم زما په نظر باندې چې ته اوس عظمت الله عمرزی اوپننګ ته واچئ. نو اووم نمبر کې بیا راشد خان، اتم کې قیس احمد. ګوره ډېره مخکې تاسې زما ویډیوګان راواخلئ تاسې به چرې ونه ګورئ چې ما په ایشیا کې هم ویلي دي چې افغانستان د 4م سپینر هم ولوبئ. ډېر کم داسې وخت راغلی شاید ما نور احمد هم یو ځای نیم کې یاد کړی مګر قیس احمد مې نه دی یاد کړی. مګر دلته استرالیا کې بار بار یادوم ولې یو خو تجربه کار دی. په دې وکټ باندې ما تاسې هوبارټ هریکین سره په بیګ بیش کې لوبي کړي ورته معلومات دی. نو بل ریسټ سپینر دی. هر یو ټیم غواړي چې ریسټ سپینر ورسره یو هغه ریسټ سپینر بونډریانې ډېرې اوږدې دي تاسې کتلي دي یو طرف ته بونډري شوټي مګر یو طرف ته اوږدی لانګ بونډرۍ نه طرف نه دی بالینګ وکړي. هسې نه چې ګوره کیپټن کله کله یاري دوستي پالي نو ښه بالر چې دغسې لکه دغه د غریب قیس احمد غلط اینډ نه راولي او خراب یې نه کړي نو هغه اینډ نه راوله چې بونډریانې اوږدي چې دی بال ورکړي او لږ معمولي د دغه نه چې مثلا ته یو بال د بیټ ته وررسی پوه شوې فلایټ کوي دې نه لږ را مخکې راکاږي پوه شوې او هغه یې اوچت کړي نو په بونډرۍ به کیچ کېږي. ډېرې لانګ بونډرۍ نه تاسې کتلي دي ویسټ انډیز غوندې ټیم ولې آوټ سو شپږیزو کوشش یې کاوه همیشه هم دا کار کوي بس په بونډرۍ به کیچ کېده. نو هیله ده چې قیس احمد ته موقع ورکړي او په دې پوزیشن بل حضرت الله زازی چې لرې شي که نه د هغه چې کوم په 18 بالونه 7 رنزې کوي هغه درته قیس احمد هم کوي او دې نه زیات یې ورته کوي بل بالینګ دغه دله درکوي نو دا به ښه پوزیشن یې هغه دپاره زما په نظر باندې. او دغه دا تم هغه شو نهم در سره د مجیب 10 فضل حق فاروقي 11 واورئ ښه سلیم صافی هایټ یې ښه دی ایکشن یې ښه دی الګ چې دی ایکسټرا باونس ورته په لاس ورځي نو زما په نظر باندې دا یاري دوستۍ نه تیر سئ او د فرید ملک نوین الحق یا دې خلکو په ځای چې سلیم صافي ته چانس ورکوي. زموږ داسې یو بالر په کار دی چې زوري خرچ اوس نه پیدا کېږي 150 سپیډ والا چې 140 تم سپیډ رسوي خو چې لږ سکیډي بالري چې لږ باونس ورسره وي نو دغسې بالر که اوس په لاس راشي دلته سلیم صافی نو زما په نظر باندې دا به د افغانستان دپاره راتلونکي لپاره ډېره ګټه وکړي. نو ښه دا دی چې دته لږ موقع ورکړل شي دا به زما په نظر باندې بهترین کاري. نو لسی چې د افغانستان ټیم شی کوي دا خو زما د خوښې 11 لوبغاړي. اوس راځم د نیوزیلینډ ټیم ته. ښه نیوزیلینډ ټیم داسې دی چې دا همیشه دا چرې هم داسې نه ښکاري چې دا به فیورټ ټیم وي دا ټورنمنټ به وګټي. خیر ګټي خو نه اکثره فاینل او سیمی فاینل کې اوټ کېږي مګر ځان وباسي نړیوال جام ته خلک سرپرایز کوي. تیره لوبه کې استرالیا بیټ کړه مګر استرالیا ځان خپله بیټ کړي. استرالیا کې همدا کار دی ډېر فیرلیس لوبه کوي او بل د استرالیا ټیم کې یو مشکل دا دی چې تر څو پورې هغه کیمرون گرین دوی په دې ټیم کې اډ نه کړي نن لوبه چې سریلانکا نه وګټله سټوینس په برکتو او بس ودرېده ټاس ټوس شروع یې که بس هسرنګ او بل او ټول یې واله एकदम په 18 بالونو استرالیا تیزترینه 50 واله مګر دا ار ټیم نه کېږي. د استرالیا ټیم کې چې څنګه ډیوډ وارنر دی اوچت که فینچ آؤٹ آف فارم دی پته نه لګېږي. میچل مارش خپل 15 رنزې کوي اوټ کېږي. ګلن میکسول هټ اینډ مس سي سټوینس ورپسې دی هټ اینډ مس پته نه لګېږي. ټیم ډیوډ میتھیو ویډ نو دا هغه ټیم نه چې دا نه بیټ کېږي. مګر که دې ټیم کې ته کیمرون گرین را اډ کې ستا بیټینګ لاین اپ هم اوږدېږي هغه زم پاتې لري کې د هغه بالینګ چې دی په دغه دی کوي په ګلن میکسول
نو مطلب دا چې نیوزیلند چې کله دوی هغه نیوزیلند سره یو فیکټر دی فین ایلن او یو ورسره ډیوین کانوای دا دوه اوپنران کانوای ورسره کیپینګ هم کوي مګر ډیر کنسیسټنټ پلیئر دی زما په نظر 50 یا زیات اوریج دی په T20 کې شروع راسي چې راغلی ډیر کنسیسټنټ سکور کوي او اوپننګ د لپاره بهترین پوزیشن دی نو د یو اند هولډ کړي او د سیم نه کوي تقریبا په 48 45 50 بالونو باندې 90 رنز یا د څه کوي نو یو سره بیا اتیا 90 سټرایک ریټ ته ځان رسي مګر فین ایلن بیا نو 300 سټرایک ریټ والا دی دا نیم بچیا بل ورځ میچل سٹار کو پیټ کمینز او جاش هیزلوډ د سیم چتاول پوه شو چې بالینګ یې تنی ایر کا نو دغه ورسره خطرناک پلیر د پاکستان خلاف یو ځل سکور کړو مګر هر ټیم سکور نشي کولای د افغانستان ټیم چې سمارټ باندې وکي فضل حق فاروقي دا ډیر انډر ریټډ بالر دی زما په نظر باندې ډیر ټاپ کوالټي بالر دی وخت سره به دا نورم خو کیږي د هایټ هغه ما وایي چې یو 4-5 انچ لږ هایټ زیات وای د ډیر خوان کړه خو چې وس نه دی د اغه په ځای د شي کې جمپ وهي دا جمپ چې دا د یو ایکسترا باونس او سکیډینس د غور کوي او هغه بال چې را د نکیږي لیفت هینډر ته نو فضل حق فاروقي نظم هیله شته چې ډیوین کانوای اوچت کی کاول زمونږه ټاس هم غاټه کا غوي مونږ ته بیټینګ راکاو کومو غاټه خپل بیټینګ وکي ځکه افغانستان زما په نظر باید همیشه ون بیټینګ وکي مونږ چیزینګ ټیم نه وګوره مونږ چیز نشو کولای کوم باندې مخالف ټیم یو سلو سلوي خمو کې مونږ هغه نشو چیز کولای نو خدا چې اول بیټینګ وکړو ځکه چیزینګ کې پریشر او دې ځای کې چې دی اول بیټینګ کې پریشر نشته نو کوم یو سلو سلوي یو سلو 50 یا دینه پورته ځان رسو موست لایکلی گیم به افغانستان ګټي لیټس سی چې نن به شي کېږي خو زما په نظر باندې 10% د افغانستان چانس 80% د نیوزیلند چانس نو دا 10% چې دی دا زیاتېدای شي په تیشي باندې په بریلیانت فیلډینګ باندې چې بهترین فیلډینګ وکړي ګوره ته چې مثلا یو سل 40-50 رنزې کې او په فیلډ کې 15 رنزې بچ کې دا یو سل 20 شو دا ټارګټ او بیټینګ کې هم دغه سي چې دی سمارټ بیټینګ وکړي شپږیزه دی وا څلوریزه سنگل ډبل هم پکې والا پارټنرشپ کیری کا څونه چې پارټنرشپ کیری کا اخیری 15 شپږ اور وتا چې دی بس بیا هټینګ کوي دغه سي طریقې سره چې کلاړ سي نو یو نو کې دی شي افغانستان چې دی دغه نیوزیلند بیټ کی ډیر خلک به سرپرایز شي دا یاد ساتي ګور افغانستان ټیم کې یو کار دی چې هر ټورنمنت ته چې زی څوک دا نشي ویل لکه نیدرلند تر زامنو یا د زیمبابوے تر زامنو یا ایرلند تر زامنو په شان دي هغه ته چې خلک یې چې ولا نه باندې دا ټیمونه سن دي دا بیټ کیږي دا ډیر په اسانه بیټ کوي افغانستان په اړه خلک دا خبره نه کوي چې دا ټیم ډیر په اسانه بیټ کیږي هر کمنټیټری ایکسپرټ یې اندای چې افغانستان ټیم کې دا پوتنشل شته on their day they can beat any team نو let's see چې نن افغانستان شي کوي خو د افغانستان د بریا په هیله ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه هر څوک چې کامنټ او خیر دا کامنټونه ستاسو ویل نشم بیا روسته ویډیو کې نشم ویل ځکه چې هغه وګورم ما باید ټوله ویډیو وګوري نو کوشش وکاو چې تاسو سره بس انټریکشن وکړو مګر تاسو ټولو د شیر کولو نه د هر څه مینه محبت نه یو جهان مننه ډیر خسته میسجونه تاسو راځي بس الله تا ګران شي په لوی الله مسپارم تاسو رور نجیب الله شینواری خدای پامان السلام علیکم